حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو هغه په لار را روانو یو کس یې ولیدل هغه سره بوتلو چې هغه څنګه عمر صاحب یې ولیدل نو زر هغه نه چې دی دغه بوتل یې په څادر کې پټ کړو د یرې نه او ترخ کې ونیول چې عمر صاحب رانږدې شو ورته ویې دا تا سره د ترخ کې څه دی وی دا ما سره بوتل دی وی هغې کې څه دي وی هغې کې چې دی دا پای دی وی دا څادر کې یې ولې پټ کړی دی وی دا به یې دې وجې نه پټ کړی چې دا پای ګرم و ډېر زیات نو ما یې هغې د وجې دا په څادر کې پټ وی ښه ته کولاو که ما ته وښیه چې هغه یې کولاو کړ چې کولاو یې نو هغه نه بوتل کته پرېوته چې پرېوتلو نو هغه کولاو شو او د هغې نه پای هغه توی شو او لوګۍ ته روان شو عمر رضی الله تعالی عنہ دا یې کس ته وویل وی رښتیا رښتیا راته وایه هېڅ درته زه نه وم ورته وی دې کې څه و هغه ورته وی دې کې چې و دا یې شرابو نه ډکو دا بوتل وی شرابو نه ډکو چې ته مې ولیدلې نو تا نه ډېر زیات ویرېدم ما یې چې دی خو ما اوس ما له سزا راکوي نو ما د زړه نه الله ته توبه وباسله دنه ما الله ته توبه چې الله تعالی بس دا ګناه را نشي اوس مې حفاظت وکړي اوس ما بچ کړي نو ما توبه ده بیا یې شرابونه نو وی ما د هغې نه زړه نه توبه وباسله الله تعالی دا پای هغې نه جوړ کړه نو هغه عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل چې زه خو دا خبره باندې یم حیرانه چې دا د دې نه دا پای جوړ شوي شرابونه کله کله یو شي نه بل شی جوړېدی شي خو لیکن دې خبرې حیران کړم چې دا ګرم په کوم ځای کې شو چې دې نه لوګۍ هم روان شو نو معلومه شوه چې الله تعالی انسان باندې دا یو میندو نه زیات میند دی نو موږ تاسو له هم پکار دی چې موږ څنګه ګناه وشي چې هغې نه فوراً بل وخت یې نه پرېږدو فوراً دا ګناه نه توبه وباسو ځکه چې ځنکدن شروع شي بیا توبه نه قبلېږي نه ایمان بیا قبلېږي نه بیا توبه قبلېږي اوس رانه الله تعالی مقرره کړې چې هر وخت یې موږ وکړو د هغې نه پس د زړه نه توبه وباسو بعضې ګناهونه موږ ته یاد دي بعضې نه یاد نو توبه وباسو چې الله تعالی زما توبه ده الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کوي الله تعالی موږ تاسو ته توفیق راکړي د دې بیان د اورېدو نورو ته یې رسولو او الله تعالی زموږ ګناهونو نه الله تعالی موږ ته توبه یاستو توفیق راکړي برحمتک یا ارحم الراحمین